السلام علیکم دوستانو، زه یم ستاسو ورور زعفران صدقي، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو دا یو 2010 ماډل پریس ده ایبریډ. له دې څخه خپل تلویزیون یا ټي وي باسو ځکه چې دا ویډیو هم نه لري او د دې ټچ هم کمزوری ده، ښه کار نه کوي، اواز یې هم ټیټ ده. نو په دې کې نوی ماډل 2023 یو انډرایډ لګوو چې هغه به 2 جی بي حافظه ولري او 4 جی بي به ریم ولري او ورجن به یې هم 14 وي، ټچ به یې هم ښه کار کوي، تیار موبایل به وي او دغه د سیټ بورډ شو به هم ورسره برابره سي. نو دا څنګه کوو؟ اول یې دغه کور خلاصوو، دغه د ګیر له څنګه چې کور ده دا خلاصوو، دلته 2 کلیپان دي دا ورڅخه باسو. وروسته له هغو څخه د بټن خواچه او یا له دغه چپ لاس له خوا څخه دا کور را خلاصوو. کله چې کور خلاص کړل دغه ټي وي ته 4 دانې نټونه ورکړل سوي دي، هغه ما له وخته خلاص کړي دي، تر دې مخکې مې لا خلاص کړي دي. 4 نټونه مې خلاص کړو. نو ټایپ په کیتو باندې یعنې د ټي وي چې کوم ده دا په کیتو باندې کوي بند ده، کلک بند ده، که نټونه نه وي هم دا خو کلک راځي، نو هغه به را خلاصوې. کله چې دا را خلاص کړلو د هغو شاته کلیپان دي، د کیمرې کلیپان دي، د برق کلیپان دي، د سپیکرو کلیپان دي، د انتن کلیپان دي، دا به ټول ورڅخه باسې. او په دې کې به اوس موږ کله چې دا کلیپان ټول خلاص کړلو انډرایډ سې لګوو. په هغه کې 2 د سپیکرو کلیپان راځي، یو د برق ده او یو د سپیکرو دي، او بل د کیمرې کلیپ ده، یو د انتن کلیپ ده او بل د سټرینګ د بټنو ده. دا کلیپان یوازې موږ کې لګوو. نو دوستانو دا ډېر غټ ټي وي ول، دا مې ورڅخه لرې کړلو، د دې ماډل یو څه زوړ ولو. اوس نوی ماډل دغه ټي وي ورته لګوو. دا انډرایډ ده، انډرایډ ټي وي لګوه، انډرایډ سمارټ ټي وي. نو دا راخلو تاسو ته ښکارېږي، جی پی ایس هم لري او ټچ یې ښه کار کوي او صفحه یې غټه ده، 10 انچه ده. نو د کې اول لګوو د برق ګوټکه. د برق ګوټکه نوره موږ ټول تیاره کړې ده چې د سپیکر ګوټکې هم کې راځي او د برق لاینونه هم دي پکې. اول دا لګوو، په دې کې سپیکر هم دی او برق هم ده. دغه بله ګوټکه چې کوچنۍ تاسو ته ښکارېږي دا د کیمرې ګوټکه ده، دا ورته لګوو. جی پی ایس وختي لا ما لګولی ده. نو دا انډرایډ ټي وي څه ښه والی لري؟ په دې کې واټساپ، فیسبوک او د موبایل چې کوم ایپ دی یعنې کوم سافټویرونه یا برنامې دي هغه ټولې کار ورپکې کوي. ټچ یې ښه اسانه کوي، کار کوي او پلی سټور لري. هر څه چې غواړې ډاونلوډولی سې، یوټیوب کې کارولی سې، نور ساوند بل شی چې هر څه چې ول ټول په له نیټ هم ډاونلوډ کولی سې، له نیټ سره هم کنیکټ کولی سې، جی پی ایس هم کنیکټ کولی سې او میپ لار هم درته ښیي، نقشه هم درته ښیي. نو دا نوی ماډل ده، ډېر ښه کار کوي. او بل دا ده که چېرته ته چلاند پرېږدې او تا موټر سټارټ نه وي دا مصرف زیات نه کوي، یعنې د موټر بیټرۍ نه دروي. اواز یې ډېر لوړ ده او ډېر ښه اوازونه کې جوړېږي. صفحه یې ډېره تیزه ده، پولې چې ډېر غزلې غږولی سي. نو دا ماډل نوی ده 2023 ته، ښه کار کوي. قیمت یې دومره لوړ نه ده. طریقه مې تاسو ته وښودله چې څه رقم ته ولګوئ. دغه تاسې ښکارېږي دا اوازونه ټول په دوی په خپل حافظه کې دی، خپل حافظه لري. اواز به یې تاسې اورئ. اوس اول بټن نصب کوو یعنې بندوئ په خپل ځای کې کوم بټن چې موټر باندې سټارټېږي. له هغه وروسته د ټي وي کور بندوو. بټن بند سولو، کور یې د بټن بند سولو او اوس د ټي وي کور هم خپلو کیتو ته ورولو. دا هم وروستل سو. د شا یو دانه کور بل غواړي هغه ورلګوو. دوستانو دا وه د انډرایډ د لګولو طریقه. په 2010 ماډل 2 پیس پریس کې مې ولګولو. طریقه یې تاسو ته معلومه سوه. د سیټ بورډ شو ډېر ورسره بدلېږي او اواز هم ښه کوي او موټر هم ورباندې ښایسته کېږي. دوستانو دا وه د انډرایډ په باره کې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوي، که په چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. موږ تاسو لپاره روغ داسې ښایسته ویډیوګان راوړو. الله مو مل شه.